Udrega kala chairman से कम पर udrega dar pakirala haroro aja kasar ya kuat kau jadi dah rumah merah kali dalam mumpani sedap और नंबर 13 का ना तो 15 दी 15 ताजा ज्यादा दम मने ला सदे खान जाऊंगा यार बल मार कर काम जग बोल शादा सरकार में هذا مرونا يريد تنبولكم سرك يستهدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا نننې د صورت کومه دا یو ډېره زما په خپل تاریخ کې ذکر کی چې زموږ استاد محترم یحیی صاحب هغه سوي چې لس کاله بس به خپل ملګري بیا راغلی دا به موږ خپل خوشبختي وګورو خپل دا وګورو چې واتساپ په ذریعه باندې د عزیز او محمود الوزرايل او بس یو خو ساته یو سوچ راغی موږ چې دا ملګري موږ راغلو او بیا هم زموږ له دومره توقع نه وه چې دا ملګري به په دومره لوی تعداد سره راغونډېږي چې دا ساته ملګري به راغونډ شي دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده الحمدلله دا ملګري چې دی ټول پلاران دي نو دا ایجنډا کې څه کوم دي یو بدري نقطې دي په هغې باندې خبرې کوو یو دا ده چې لکه زموږ سره تنظیم سازي چې کومه دی نو ډېره نیمګړې ده کتمین ورسره زموږ سره شته دی نور نایب صدر سیکرټري شو د اطلاعاتو سیکرټري او پریس سیکرټر چې کوم دی نو دې ضرورت دی نو وخت په وخت باندې به زموږ دا راغی چې نور سړي نو چې خپلو ملګرو سره خپلو حوزو سره په غم خاده کې شریک شو د هغې په هغې ته ستونزه راځي چې هغې ته مسله راځي نو موږ په خپله باندې ډېر کمزوري د غریبو کورنۍ سره تعلق سره خو بیا هم داسې ده چې د دغه ملګرو سره تر خپله اوس لږ لږ هم ودرېږو د هغې به ډېر څه صرف کېنو ورسره صرف خپله زړونه ولګولو زما په خیال هغې ته ډېر تسلي کېږي نو دغه د سورې باقاعده غاز کوو خو کله چې هم داسې د مسلمانانو یو غونډه کېږي بلکې د قرآن د آیاتونو نه بغیر هغه نیمګړي وي د قرآن د تلاوت لپاره زه خو چېرته به دغه وختونه چې راشي یو د قرآن د څو آیاتونو ته تلاوت احمد شیر خان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. زمین زور د محمد صلی الله علیه وسلم د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد ته ګوره دا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره ډور په ډور او خور په خور د محمد د نننې غونډې چې صدارت زه چاته سپارم هغه زموږ د ټولو منېدو او په کلاس کې موږ ډېر قرآني کور خو پرېښې ورته نه وي هر ورځ چې دی نو د دې ملګري د داسې مواد جوړې دي لالزاده د نننۍ دستوري صدارت طبیعتا فیصله باندې زموږ چې زموږ په ټولو کې یو ډېر مشهور شخصیت و او چا چې په ټول عمر کې د خیر په ځای خپله دی چې هغه شاه فیصل دی شاه فیصل زموږ شرفیان هم دی دا زموږ د دې ګروپ چې کوم دی روحي روا دی او زموږ دا دغه چې کوم دی دا ګاډی چې دی نو دا د دې په برکت باندې د دې په مینه او د دې په مونږ ټولو باندې دا مخلوقان دي زموږ سره چې دی نو دا صدر زموږ سره د دې ګروپ تحصیل الله دی نو تحصیل الله ډېر شکریا دا ټول په ډېرو درنو ټکو کې چې یو کوم د روجماتي دغه کړو باندې نه کړو کوی چې لکه دا په شریکه باندې کو په یو مسجد باندې دغه نو پیټې نه بیا تحصیل الله زموږ په ټول ملګرو کې چې کوم یو سره رسوب دي او تکړه ملګری دی او دا موالي هغه په خپله باندې غشت او دا موږ شکریا ادا کوو زه څو خبرې کول غواړم زه اول صادق ته بلنه ورکومه چې راشي صادق حسین ته چې راشي او وختي چې په ګروپ کې چې خبرې کړې وي یا ځنې د یاد چې کوم دی لکه تازه دي کوم مثلا خدا سے چلو چې موږ یو ورځ د سکول چوټي شوه هلته کې چې کوم دی یو کور جینکو سکولونه چې را دې خوا راځې نو هلته کې بیا یو کور نو هغې مرغابۍ ساتلې هغه مرغابو چې دی نو په هغه دربو کې چې ده جاله جوړه کړې وه نو هغې به کله کله به یې پکې انډه اچوله که نه نو عزیزه ښځې صحیح کړې وه نو موږ به یو ځای سکول ته تلو راتلو که نه زه به د دې په ماله باندې نه څه مو نو دې به روبوتو یو ځای وه جیب میں مقصد سایستا یو ورځ داسې چل وشو چې هغه جالې باندې زما چې ته نظر پرېوته موږ یو ځای را روان وو که نه په هغې کې هګۍ پرته وه چې هګۍ پرته وه نو بس اوس ده زور له کوره چې زه دا هګۍ رالم ما ویل چې زه به دا هګۍ رالم زه دې دیګه کوم دی ما دیګه کوي یو بل مو خوب اړول که نه لکه روم هم غورځول یو بل ته موږ ویل دا هګۍ به راځي دې په ما باندې لږ زورور دغه هګۍ ده راواغېستې که نه ما ورته یې بس مې خورم خورم مې دا ارامه ده کور دوه درې میاشتې پاتې انو مې راځه ما ته برابر نو عزیز نه بلنه ورکومه چې راشي تاسو سره خپل یادونه کوي بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیره مننه حیدر علي واحد صاحب چې تاسو موږ ته خبرو وکړه لنډ وخت او چونکې د خوشحالۍ خبره ده چې یو داسې پروګرام جوړ شو چې ټول ملګري د کلاس او بیا د ګروپ ملګري په دونه تنګ او لنډ وخت کې موږ د روژې په دې میاشت کې راټول شو او یو ښه پروګرام جوړ شو انشاءالله دا ورورولي او دوستي به په مخ کې بوځو همیشه لپاره د دې مقصد او مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم مطلب چین دی کړی ده د کلاس د ټاټ نه واده تر هاي نه مخکې چې کوم ملګري وو هغه مخ پړوان دي مونږ به روان یو انشاءالله کېدای شي بوډاګان شو کېدای شي که تر څو پورې ژوندي وو دا یو عهد دی او دا یو کوشش دی چې په مخ کې وځو یو خپل مطلب یو تنظیم سازي کوو او په آخره کې به هغه کوو انشاءالله او څه داسې کسان به دې کې منتخب کړو چې هغه به ځان سره ټول په ملاتړ کې وړو نو د دې لپاره موږ یو مطلب یو سوچ کړی دی او هغه چې کوم دی اوس د کمیونټۍ په شکل کې او د کمیټې په شکل کې به راځي د هغې نه پس به هغه موږ کېدای شي یو فاونډیشن ته کنورټ کړو مطلب اوس موږ داسې یو هغه راولو چې هغې کې به موږ لکه دې زه نومینیشن زما کړی مطلب د هغه لپاره چې ته فینانس لپاره کړی دی فینانس ما دغه دا دی چې مطلب هغه یو خزانچي به ورته ووایو نو زما خپل یو انفرادي دا سوچ چې زه وایم چې دا خپل مطلب فینانس دونه په مخ کې بوځو چې زموږ په دې ګروپ کې کوم ملګري دي که د هغه په یو موقع مطلب چېرته په هسپتال کې د هغه خپل یا رپور یا مسله شي د بلډ یا د هغه څه ضرورت شي چې هغه له موږ ټول په شریکه یو قسم فنډ یا منډه صرف هغه له وکړو او هغه ته حاضري کوو یا د یو انسان څه غم شي قادي شي مشکلات شي چې په هغې کې موږ ټول ملګري په شریکه باندې چې کوم موجودي یا چا سره وسایلي ترانسپورټیشني برابري نو هغه مونږه ځان رسولی شو نو انشاءالله دا خپل مطلب چین به مخکې بوځو ټولو عهد دی که نه انشاءالله او ټایم شارټ د ټولو ملګرو له به موقع ورکوو په آخره کې یو ځل بیا وایم چې مونږه د واحد صاحب د صدر صاحب د شاه فیصل چیرمین صاحب او وغیره د خپل مطلب کابینه به اوس نور هم جوړېږي راځي به په فرنټ باندې تاسو ته د ټولو مشکور یو سره د ټولو د ګروپ ممبرانو او د کلاس فیلو چې کوم موږ سره مطلب دې ټایم کې په ګروپ کې نم دي د ټولو ملګرو د هغې نه علاوه مشکور او ممنون یو چې موږ له ټایم راکړو او انشاءالله په مخکې به ځو والسلام ښایست هم غواړي خو ناز او ادا هم غواړي ښایست هم غواړي خو ناز او ادا هم غواړي زړه چې وینېږي هغه هم غواړي دا هم غواړي او یې پښتنو هېر نه کړي دا ستاسو ملنګې خټک وخت به درنه داسې لیونی بړیا هم غواړي دې نه پس یو داسې شخصیت له بلنه ورکوم چې په هر کلاس کې دوه دوه درې ځای کاله تېر کړي او دا خوشبختي داغه دا ده وختي چیرمین صاحب خبره کوله چې یاره زمانه مشهور عجب خان سره هم دوه کاله تېر کړي بیا سردار سره هم چې کوم دي دوه کاله تېر کړي بیا جمال سره هم دوه کاله اجمل سره او بیا شاه فیصل په اخره کې پاتې شوی دی د خپل شاهي سلطنت یعنی که یو بوتان دی هغې ما شاه فیصل ته ووایي چې ته کور کې تپوس وکړي ستاسو والد صاحب ته بندر رحمان نه مننه ورکوم چې راشي یو مخکې بله وعلیکم السلام څنګه یې روڼه تاسو خیر الحمدلله ډېره بله بس مونږ رايوځای شو تاسو ډېر شکریه چې مونږ راغلو دلته کې د یو بل سره ملاقات وکړو دا د شاه فیصل او د صدر صاحب په دغه باندې راځو چې دې ډېره شکریه چې تاسو سره کېنه زما ډېره شکریه چې موږ زندہ باد
دې نه پس ما په دې ملګرو باندې یو ورکوټ کار نظم لیکلی او څه ملګري پکې شته اوس پکې لکه نه دي چې کم نه دا نیمګړی نظم دی دا به پوره کړم صحیح د هغې نه بس چې کوم دی بیا د تنظیم سازي کوو او د هغې نه وړاندې چې دی نو زه واجد له بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو خیالات یې دا هم په ټول کې بوډا ملګری دا دی ټک نه وته دي الکه سید الله او نیاز علی یار را نغلا اسید دې راغینه په کله غواړم او په کېدو نیمګړی نه لما د ماشومتوب د وختو څخه یاران دي لما د ماشومتوب د وختو څخه یاران دي وډې دي ملګری دي یا ستوري د اسمان دي فیصل په دغه ټولو کې اشنا عبد العزيز دی فیصل په دغه ټولو کې اشنا عبد العزيز دی په خپلو پسې ګرځي یو تحصیل ډېر بدتمیز دی په ټولو راغونډولو کې کمال زیات عزیز دی نو ځکه پرې زه ویاړم چې دا ټول د مردان دي وټې دي ملغلرې دي یا ستوري د اسمان محمود انور زاید چې په بحرین کې اوس مشته دی عادل دی کاسد دی یو میزان دی بل مې زړه دی کاري مکمل شاه چې اوس وران دی چې پسه دی صادق دی پسې صادق پسې اوس هم خلک زړه راویزان دي صادق پسې اوس هم خلک زړه راویزان دي وټې دي ملغلرې دي یا ستوري د اسمان مکمل شاه پخوا ما د دواړه برابر اوس بیا برابراله الکه نیاز علی او دا یا هغه په پیغمبر شي بیا ورته هغه ته دمکی ورکړي د ماشومتوب د وخت څخه خپل یاران دي وټې دي ملغلرې دي یا ستوري د اسمان دي فیصل په دغه ټولو کې اشنا عبد العزيز دی په خپلو پسې ګرځي یو تحصیل ډېر بدتمیز دی په ټولو راغونډولو کې کمال زیات عزیز دی نو ځکه پرې زه ویاړم چې دا ټول د مردان دي وټې دي ملغلرې دي یا ستوري د اسمان دي
محمود انور زید چې په بحرین کې اوس مشته دی عادل دی قاصد دی یو میدان دی بل مزره دی کاری مکمل شاه چې اوس هم هغه شان دوران دی صادق پسې اوس هم خلک زړه ناویدان دي زمونږ یو اشنا تاسو ته یاد شي علي خان یو بل پکې د حوض و کوز و وران علي رحمان او یو پکې توپیر و چې په هر چا باندې ګران سعید او جاوید شاه پکې د خیر اوس مولیان دي ډېر ملګري دي یا ستوري د اسمان رسول الله غلی شته حامد چې څومره تورو نو والله چې دومره خوږ واجب زمونږ بیبي په لار روان چې به خوږ وږو عمرانو چې تعلیم سره یې هر وخت ډوب وږو احمد دی یو څو نور پکې د خیر اوس شیخان دي خو ډېر یې ملګري دي یا ستوري د اسمان نواز چې کراچۍ کې دی هلمټ یې اوس په سر دی ظفر تاسو ته یاد شي اوس په شرع برابر دی عابد چې د تعلیم میدان کې هغه شان د خر دی هغه زموږ یاران چې اوس له خیره ټول پلاران دي ډېر یې ملګري دي یا ستوري د اسمان منظور کې اوس هم هغه شان د ښکلو نښانې دي منظور کې اوس هم هغه شان دا نه د کسانو راتي تصویر دی دا ته بیا خیر منظور کې اوس هم هغه شان د ښکلو نښانې دي زما په خبره ټولو کلاس فیلو ترانې دي اوس هم پکې ځینې خربوزې ویندوانې دي ملګري ټول د یو بل د لیدلو په ارمان دي غوټۍ دي ملګري دي یا ستوري د اسمان دا دغه نیمګړی نظم دی نور ملګري پکې پاتې دي هغه وکړو اوس دلته کې چې کوم دی احمد شیر زبدي کې نه هغه تلاوت کړی دی جاوید شاه صاحب له بلنه ورکومه خو د هغې نه وړاندې زه غواړم چې زموږ سره څلور ودې داسې دي یو زموږ سره جاوید شاه صاحب تاسو ګروپ کې اډ دی هلکان مې کنځلې کړي دا به پاک نه لګي نو دې ته به هم زموږ چیرمین چې ګروپ دی نو دا شاه فیصل دی او صدر سکرټر رسول الله دغه ملګرو راغونډولو کې د دې د ټیم لاس دی یو ملګري پسې ځي او توپیر پسې دی نو سوره زوره کوي ऐसे फिर बस ये वकील हुसैन की नंबर ना करेंगे और मैं माफी دا مرګوټ نه یو څه دی لکه تاسو نه دا توپیر خو نشته اوس په توم نه وایي دا ګروپ کې مو وایي لکه تاسو نه دا په دې مرګوټ نه وایي ته شونډه راځي چې جاده واه کیمرا نشو کولې ما دې دومره زړه نشو کولې قسم نه ورکو چې تاسو ته دا خبره دا خبره شمري سید سره نشو کولې چې په صادق داسې وایي ما پکې نه پکې په مولانا باندې فیض الله مولانا حقیقت ته زموږ سره چې کوم دي یو دا هغې لپاره کوم ملګري څوک ټاکلی نه کړم ټول ملګري یو یو دا دغه اختلاف به پکې هېڅ قسم انشاءالله جل چالېږي د نایب صدر لپاره ملګري سو خواهشمند یی نو را پاتې سي په خپله دې راشي تاسو نه لارې خفیه تاسو نه اوزګار دي نو نایب صدر لپاره مشتاق غرای والم منیټر لوي کنه منیټر زمون سره سره چې دا کلی وسره پکې مونږ راونیسو لکه یو د یو کلی یو د بل کلی نو خو کې دې شي بد دې شي ګنا مرد اختر نه شي ګلشاد دا هره ټول اتفاق د ګلشاد
اوس هم سره بل چې دی نو هغه جنرال سیکرټري دی جنرال سیکرټري لپاره چې کوم دي څوک لکه اکرم ملګري لکه زویما مچیر به موږ سره جنرال سیکرټري شي او موږ سره زړی روډیانه به سره صادق پوهه دا به سره نه دا جنرال سیکرټري شي صحیح شو موږ سره پلاک صحیح بل موږ سره فینانس ته نو راځي لپاره لوکل او چې کوم دې تکلک کستا سے پکاري چې لکه هر ټایم پر رابطه کیږي نه نو عزیز زموږ سره په تاسو باندې په اعتراض نه نو عزیز زموږ سره کیسے اعتراض به ها دې په خو کې تکلک صحیح ده یا के पानी डील करे दे او दे د پاره بل زموږ سره لګالې ده د اطلاعاتو سیکرټري او پریس سیکرټري دی صدر دې دې نه است لکه هر ټیم په ګروپ کې موجود یم منظور اطلاعات زه ما چې دا شي کار ابو احمد दुकान सारा बनाए बोली करना बची करना زما پریس سیکرټري شمه نو پر اخبار کم بیان بیان یا بزو کوم کړه دا په مجلس د ګروپ د بار یک یو کس وتا اخبار के मरावले ظالم वो ऐसे के बारे में पढ़ो हमें दो आजा के तो हम दे शमरेज लेवर के दीवार मसले रहे ना شمريت مثلا انسان سیکرټري دا ډېره ګرانه وخته ده کې بقا जगह ऊपर के दवर क्या करना اوس ټایم ډېر زیات کم دی نه دا واجب کنه دې پیسې سره کوي جاوید شاه صاحب له بلنه ورکومه دا چې کوم دې زموږ سره لکه موږ چې دی نو لکه دنیاوي منډو تړلو کې دومره زیات مصروفه شوي لکه هر څومره موږ ډېر مخکې تللي یو ډېر څه کړي خو لکه دین حوالې سره چې کوم دې زموږ سره راتوانامې داسې دي عادل هم دې زموږ سره وشو کړی د مختلف پوسټ کوي او کار بس چې دې هغه فارغ شي نو جاوید شاه او سید الله دا زموږ سره داسې دي چې دې په دغه حکومت کې چې نو ډېر مخکې تللي دي موږ به فخر کوو او چې چېرته ووینو نو لکه ملګري د ملګرو مثال د خلافیانو مثال لکه د نورو نو خدای به سره زیات چې ډېر خوشحالي وشي چې زموږ ملګري په یو مت کې وړاندې ځي نو وایم چې سید الله صاحب تاسو راشئ خیرات جواب کوي بس کو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بملګرو چې کله خبر شو اصلا یو اتفاق او اتحاد یو بهترینه ولې په خپل وجیبه دور کې ننوتي چې داسې وجیبه دور چې خپل ګاونډ کې بلکې دیوال په دیوال زموږ تر زوی د مکمل شاه سبو پنځه میاشتې بس چې زه وینم د سره زما خبره اترې وشي زیات نه زیات کلاسپلو ملګرو کې د ګل شهزاده هم یو کال نیم بس ولیدو او زما هم ډېر زیات خوشحاله شو داسې نور ملګري شمریز بهی به هم چې په موټرسایکل په روانه باندې ولیدو نو اوس چې تاسو مې هم لیدل راننوتم نو تحسین الله ته مې وکتل د ټولو ملګرو ته شاه فیصل او صادق او شمریز او شاهزیب نو الله ګواه دی چې موږ ژړا راغلم خندا راغله او د هغه زړه نه دومره خوشحاله شوم او دومره زیات چې د هغه مینه نه اوس هم خبره راباندې بالکل لکه کېږي رانه خبرې چې دې ټول ته ګورم چې دا ټول نه په زندګۍ کې تقریبا د 2000 نفس 2001 دو نفس دا د ټول نه هغه خوشګواره لمحه ده نو انشاءالله العزیز خپل منځ کې
دا دوی چې کوم قدم اوچت کړو دا به انشاءالله خیري قدم نه وي الله عز وجل دې دوی ته دې پوره اجر ورکړي او د دې څنګه چې دوی څنګه د ملګري خوښه ګڼي دغه شان به انشاءالله خپل مابین کې اتفاق او اتحاد کم از کم چې یو بل سره غم او ښادۍ نه خبرېږو او داسې یو پروګرام چې دا اخري پروګرام هم نه شي دوی ته صرف دغه یو درخواست ورکړو دا حیدر علي صاحب دې تحسین الله بھائی چې څه منډه ترړ او څه خدمت دي نو آزاد دی خبره چې موږ مولیانو یا حافظانو یا قاریانو بطور کلاس پیلو هر کس په منډه ترړه خدمت ته موږ تاسو ټول له مخکې حاضر یو انشاءالله دوه میاشتې درې میاشتې مخکې راشو مې څنګه بلنه ورکوم دا ځینې کتابونه چې ملګرو ته ورسېږي تاسو په داسې باندې دا ډېر بختور سړی دی لیاقت ته بلنه ورکوم دا متعلق دلته راوړې عبدالرحمن او د باکو منظور گل شاهزاده محمد عالم عمران بريدي عمران انت مرشد عمران وش معنى بالبقي ثانية بقى ثانية Italia, vai Italia! Hasan Ali. Hasan Ali. Apa sakitnya Ahmad Shira Musa Nasir Musa Nasrullah Nasir Sadar
तानिया भाई तानिया तानिया الرحمن سيبو على قدري وانا يوشن ما شاء الله عمره حافظ مكمل شاسب داليا لكن لاس بلا كده كارثه de alemano ماشي مكه तानिया भाई तानिया ما شاء الله كارثه ټیم مختصر دی او په دې لړ کې چې د خپلو ملګرو یاد کوم چې دومره په ګڼ کې دلته کې رالو او دا د ډېر وخت نه چې کوم ملګري وو موږ یو بل نو لیدلي او دې ځای کې راغونډو او یو بل مو لیدلو ډېر پکې داسې هم چې یو بل ته یې ګوته نیوله چې یاره دا څوک دی او دا څوک دی نه یې پېژنو وجه دا وه چې تقریبا 16 کاله بعد موږ دا ملګري چې دی راغونډو په داسې یو ځای باندې یا خو په کلاس کې یو ځای یا دلته کې او اوس هم چې کوم ملګري په دې کې په دې محفل کې دلته کې نشته دی نو هغوی ته مونږ دا خواست کوو چې آینده کوم دا زموږ پروګرام وي نو کوشش کوئ چې هغې کې تاسو شرکت کوئ او انشاءالله مونږ به مخکې هم داسې دا ټول پروګرامونه چې دی جاري ساتو او الله پاک د دغه شان زموږ زړونو کې د مینه محبت چې دی دا جاري وساتي سیوا کړي والسلام او کوم ملګري چې دلته کې نشته نمونه خو ډېر دي یو هغوی ته د ټولو ملګرو د طرف نه چې دی سلام خصوصا محمود او کوم چې بهر دی نواز کراچۍ کې دی او علي خان دی دې نه علاوه چې دی نو والسلام ولا دعوه کې کنه دا دعوت مولانا سيدنا مولانا ورکوم چې راځي اجتماعي دوه انا استاذ تكسير الشيخ الحمد لله وعلى اله واصحابه اجمعين يا اله العالمين لم نقول كلهم معاك ناغان معاك اله العالمین دا کم نحوی کم پروگرام کم ملګرو پر اله العالمین د دې اجر عظیم ور اله العالمین خصوصا دا چې الله بھائی چې کم دا خدمت کړي دي کم پروگرام کړي ټول ملګري راغلي د دې اجر اله العالمین په دنیا او آخرت باندې اله العالمین زموږ ټول راضي شي زموږ ټول اتفاق او اتحاد پیدا کړي صلی الله علیه وسلم